انسان چې کله په دنیا کې د الله د احکامات روګردانیو کې او دې باغی شي نو بیا په الله په دنیا کې عذابونه راولي او د انسان د الله نه د الله د احکام او د روګردانه لوی سبب دا غفلت ته رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الهاکم التکاثر وې انسانانو تاسو د مالونو او د بچو ډیروالي غافل کړي واقعي چې یو سړی لګي په دې سوچ او فکر کې چې زما مال دې ډیر شي او ټول ورځ هم دې پسې منډې ترړې وای زما بچی دې زیات شي زما قوم قبیله دې زیات شي او ټول ورځ او شپه په دې قصو پسې منډې وای دې د الله نه غافل دي منستخیالي که منسکی ام د منډو ترړو مون نه د الله تعالی ذکر او اذکار او تلاوت تخیالي دې د تلاوت او ذکر د دولت او د مال او د ګټو په میاس کې رکاوټ غني کدا سپاره تلاوت کوم خو دې ډیوټه په وخت نه رسو کدا لږ وخت په سو برسه کړ کدا تلاوت کوم نو د دکانداري می خرابېږي دا ګاکرا نه دي نو زما مال به کم شي دولت به کم شي الله فرمایي وې تاسو د دنیا د مال منډو ترلو د بچو د پاره منډو ترلو او د دې سيزونو ډیروالي د الله نه غافل کړي چې کله انسان غافل شي د تباغي وای بیا دې د الله د حکمونو روګرداني کوي نو د آخرت سزا مشتا او د ترستو او د دنیا سزا ورشتا په دې آیت کې خو الله د دنیا د سزا د آخرت د سزا ذکر کوي او په نور آیاتونو کې رب العالمین بیا د دنیا د سزا ذکرم کوي چې خدای دا انسان بیا په دنیا کې رونسي او چغې ته وباسي بنی اسرائیل دا یو مضبوط قوم ولکه څنګه چې زموږ مسلمانان په دې زمانه کې یو مضبوط قوم دی دغه سه بنی اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دی او ډیر زیاتو ډیر خواره شوی دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی دا غدول الزامنو دا غین الله دا غد اولاد خور کړي او ډیر زیات پیغمبران بیا د دوی د اصلاح لپاره او د دې د هدایت لپاره رب العالمین را لېږلي او تورات شو زبور شو انجیل شو دا غد دریواله کتابونه د خلقو د بنی اسرائیل د اصلاح لپاره په مختلفو زمانو کې پروردگار را لېږلي دا الله احسانات په دومره چې د حد نه وته لکه څنګه په موږ الله احسانات دي قرآن شریف کې الله فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا زما پر زونه یاد کې کړ زما نعمتونه ځان تر مخ کې چې تاسو باندې ما کوم نعمتونه او احسانات کړی دي وانی فضلتکم علی العالمین تاسو ما دا هغه زمانه په ټول مخلوق ور مخلوق پیدا کړی لکه چې زمونږ دا وایو علما هم درته وایي چې دا ټول تاسو زمونږ د نبی علیہ السلام امت په ټول مخلوق باندې غوره دا دې لپاره وایي چې تاسو د الله د دې نعمت شکریا ادا کړئ نو بنی اسرائیل د خپل زمانه کې څومره انسانانو په هغې کې غوره او بیا نور نعمتونه م الله ورته شماري چې داسې احسانات مې در باندې وکړل چې د فرعون نه مې خلاص کړی داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې من او سلوا فرنجبین سیسې به مې در کولې داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې ستاسو دشمن فرعون مې ستاسو وړاندې هلاک کړی دی داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې تورات مې در کړی دی داسې احسانات مې در کړي دي چې چینې مې د کاڼي نه راخوټ کولې دي داسې احسانات مې کړي دي چې بیت المقدس مې در باندې آزاد کړی دی داسې لږ نه ډېر زیات نعمتونه دا الله تعالی په بنی اسرائیل کړی لیکن څنګه په موږ الله احسان کړی دی ډېر احسانات دي په موږ تاسو پاغوي موږ هم تاسو ته هغه د الله نعمتونه در یادو چې شکریا ادا کړئ دارنګه با پیغمبرانو بنی اسرائیل ته د الله غ نعمتونه ور یادول چې دې شکریا ادا کړئ لیکن ورونو د الله نه باغیان شو د پیغمبرانو خبره نه منل
اوس خو علما لګیا دي خلکو ته نصیحت کوي هغې ته ډایرکټ پیغمبر به راته هر قوم کې به جدا جدا پیغمبر او هر علاقه کې به جدا جدا پیغمبر او په هر زمانه کې به جدا پیغمبر او په زرګاو پیغمبران په دوی کې تیر شوي دي هغې به لګیا او دوی ته به نصیحتونه کول چې سم شی ګورې خو دوی نه سمېدل باغیان شو د الله عبادت به په صحیح طریقه نه کوو د الله په مال کې چې الله به څه غوښتل هغه په صحیح طریقه نه ورکول او ګناهونه د وزن د طول کمی بربنډتوب نور ګناهونه چې څومره په مختلفو علاقو کې ډاکې دا کول نو چې انسان دې حد ته ورسېږي او کله باغي شي او د کافرانو پیښې به کولې لکه اوس چې مونږ څنګه کوو ګوره زه چې دې خپل امت ته ګورم د نبي علیه السلام د امت ته او بني اسرائیلو ته ګورم نو خبره تقریبا یو شان روانه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په پخوانو قومونو کې چې کم ګناهونه تیر شوي دي او کمې غلطۍ هغې کړي دي وی تاسو به هم کوئ وی که په هغې قومونو کې چې د خپلې مور سره ښکاره بدعملي کړي نو زما امت کې به هم داسې سړی پیدا کېږي چې د خپل مور سره به ښکاره بدعملي کوي هغه شی روان دی اوس موږ هم ګوره دوکې تېره جمعه مې درته پکې پوره بیان کړی ټګې درو مسلمان ته سپک کتل د کافر د اغیارو جامه د هغه شکل د هغه لباس هغه د عزت جامه او د عزت شکل ګڼل د کافرو تهذیب خپل تهذیب ګڼل او د کافرو جون ته ښه ویل او د هغوی هغه چې کومه زندګي ده هغه زندګي ښه ګڼل د هغې ارمان کول ډېر خلک د هغې ارمان کوي د عیسایانو د انګریزانو د ژوند ارمان کوي دقه شی په هغوی کې نو خدای بیا څه کوي ودرېږه چې کم خلک دې خوښ دي او کمو خلکو سره دې مینه ده او د کمو خلکو تهذیب دې خوښ دی چې هم په هغې دې وواپه نو خدای یو بادشاه و بخت نصر بابلي دی د عراق د علاقې بادشاه او دی مجوسي و اور ته به عبادت کو دی په الله را مسلط نو په بني اسرائیلو باندې حمله وکړه نو داسې حمله پې وکړه داسې حمله چې په یو ورځې ولا اویا زره کسان یو وخت کې مړه کړل 70,000 کسان دا په یو ورځ مړه شو او په کورونو کې ننوتل د زنانو حیاګانې ولا لوټ کړې او د کومو زنانو په خېټو باندې چې اولاد او بچي و د مسلمانانو نو په جندونې ولا خېټې وڅیرلې او هغه بچي ترې راوویستل او هغه په نیزو کې ورکړل اوچت پرې نیولي داسې چلې ورسره د الله عذاب خو بیا سره سم نه دی کله چې د خدای عذاب راشي د ښځو حیاګانې لاړې ماشومان به یې دغسې رانیول او د میندو د پلارانو په مخ کې به یې لالو دومره ظلم به چا نه کړی لکه دغه چې وکړه چې ښځه رانیسه او خېټه څیره او بچی ترې وباسه او هغه جمدې بچې په نیزه کې منډه او هغه به رانیسه او هغه ښځه هغه دقسې پرېږده او ټوپونه به وهل په هغې کې به کیسه وتل حق پیغمبر دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام هغه ورته ما درته نه چې سم شي زما خبره نه منله څنګه شوی اوس په خپل دولت په نشه په غرور کې پراته وي د خپلو بچو او د قومونو په غرور کې پراته وي او زما خبره درته اړو څه خبره نه ښکارېده زما خبرو پورې به م ټوکې کول لکه اوس چې څنګه د ملیانو دې خبرو پورې خلک ټوکې جنازې له چې خلک لاړ شي که ملا صاحب لږ غوندې تقریر اوږد کړي دا خلک وایي یاره دې ټیم خو پوره دی وخت پوره دی ولې د دین خبره دومره په موږ سپکه لګي د دنیا د دین خبره یو ځای کې د دین خبره بیانېږي موږ وایو مړه د اوزګار دی یاره هر وخت دی لګیا دی خبرې کوي ولې څه چلو شو ته څه کوې دنیا پسې منډه وي د دین خبره دومره در باندې بده لګي دی دا عالم که درته خبره کوي خو د الله خبره درته کوي که دا عالم درته خبره کوي خو د الله د رسول خبره درته کوي که دا تبلیغ والا درته خبره کوي خو د الله او د رسول خبره درته کوي تا ته خو پیسې خو درنه نه غواړي او نه درنه مشري غواړي نو ولې په ظالمه د خدای او د رسول خبرې دې بدې شي دقسې مثال و هغه دانیال علیه السلام وایي ما درته نه ما پورې م ټوکې کولې په دغه بچو غاویره به درته اعلان کړل که نه په دغه ښځو غاویره به د ښځو نه درته بچي راوویستل څنګه چلې در سره په دغه مالونو کورونو غاویره به څه چلې در سره او داسې ونه کړه یوازې په بیت المقدس ورغلل دا بخت نصر بادشاه د عراقي بادشاه او جومات یې ولا ټوټې ټوټې ختم یې او د تورات چې څومره نسخې وې د
د پخوانو کتابونو اور یې ورته که هغه پکې واچولی هغې وسوځول. په لږونو خلک یې مړه کړل، ښځې، ماشومان، بچي او 8000 کسان دی ګرفتار کړل، لاسونه خپې یې وله وتړل او دی عراق ته بوتلل او یو لوی جیل کې یې غونډ ور واچول. په دغه جیلیانو کې یو د دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام. بیا خو هغه پښتانه وایي اوچو سره لامده سوځي. بني اسرائیلو کې 100,000 قوم و 100,000 څلوېښت زره پکې ګناهګار و 80,000 پکې نیکان. نو الله پر حکم وکړ جبریل علیه السلام ته چې ورشه دا کلې پې واړوه هلاک یې کړه. وی الله 80,000 خو پکې لګیا دي، ستا عبادت کې دي سره څه وکړم؟ دي باندې مخکې واړوه په دې نورې وروسته واړوه. دا ولې الله دا ولې تپوس ته الله نه کېږي خو معلومات کوي دا څنګه؟ وی دا 40,000 چې ګناه کوي دا 80,000 ځان له عبادت کې دوی منې کوي نه چې دا ګناه مه کوئ. د دین زما په دې خلاف زړه نه دردېږي چې زما دشمني څوک کوي که ردي پې زړه دردېدی لږ لاس خو بیا ولې نیولی وی چې یاره وړه مه کوه دا ګناه. وروسته به بیا په خپل نیت هر سړی پاسي. نیک که نیک پکې مړ دی به په نیکۍ پاسي او که بد مړ دی په بدۍ به پاسي. خو دې وخت کې ټولو له سزا او عذاب ورکړه. نو 8000 کسانو کې پړي واچول، اتکړی پکې واچول او عراق ته یې د شام نه بوتل او د شام خشته ځمکه د باغونو ډکې مکمل دا باغونه یې وله پرې کړل، دین یې وله ختم کړ، مشران یې وله ختم کړل او دی په جیل کې واچول او بعضې ښځې بوتلې دی ځان له ویندې کړې او بچي بوتل هغې خپل غلامان کړل. ګوره د خدای عذاب راغی. پوری چې د خدای د عذاب مقابله کېږي نه کېږي. خو چې کله قوم د الله نه باغي شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي که اوس هم ګوره یاد ساتئ رو مسلمان د الله نه باغي رو رو بغاوت طرف ته روان دی. خدای دې خیر کړي. یقین کوه زه یارېږم په دې چې دقسې عذاب په موږ را نه شي. خلک د علماو خبرې ته غوږ نیږدي، د نیکانو خبرو ته غوږ نیږدي، د دین خبرو ته توجه بلکل نه ورکوي. نو چې دا څومره موږ له خدای څومره نعمتونه را کړي. ما بکم من نعمت فمن الله، دا ټول نعمتونه په موږ د الله دي. نو موږ د خدای دشمني کوو نو خدای به موږ سره څنګه مینه وکړي؟ ګنټه به ګنټه او ګړی ګړی او قدم قدم موږ لګیا یو د الله خلاف کوو. او خدای صبر کوي خو چې کله ونیسي نو بیا نیول بل شان دي. او موږ ته خو مثالونه وښول که نه په دا هزاره کې درته زلزله وښول، نږدې درته وښول. داسې زلزله وه چې په زرګونو خلک پکې په هغه زلزله کې لړنده شو او غټ غټ بلډینګونه چې لوی لوی بلډینګونه هغه زمیندوز شو. یو سړي نه چا تپوس وکړو ستا سال دی؟ وی نورې خبرې پرېږده، نور دونه راته مه وایه. خو د ماسخوتن چې سملاستېدمه نو د بنګلو د نوکرانو او د کرونو روپو او د جایداد مالکو او دې وخت کې دقه د خپلو جامو مالک یې نورې څه نشته ختم. بیا درته سیلاب وښه چې د کوم ځای نه سیلاب دنیا را په مخه کړه او څومره غټ غټ بلډینګونه پکې لاړ لو شو، څومره غټ غټ ګلونه یې یوړل او څومره د خلکو ځمکې یې روانې کړې. اوسه پورې د هغه ځمکې څوک نشي آبادولی او نه هغه پلونه تر اوسه پورې څوک آبادولی شي. اوس درته نور هم ښایي خلک وایي ګراني شوه، چیني ګران شو، اوړه ګران شو، تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شو، بجلی نشته او ګیس نشته. دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي. د الله عذاب په یوازې داسې نه چې څپې ورته نه وباسي، نه خو په عذابۍ دی که نه. ته الله خفه کوې، ما چې یو سړی خفه کوي زه به څنګه خوشحاله چې زما په لاس کې خوشحالي چاته هم خوشحالي ورنه کړم. ولې ترې ما خفه کوې زه تا خوشحاله کړم. نو موږ د الله خفه کوو، خوشحالي خو د الله په لاس کې ده. نو موږ به الله څنګه خوشحاله سوال نه پیدا کړي. امت حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بني اسرائیلو کولې نو څنګه چې یو پاڼه د پاڼې سره برابري، پاڼه د پاڼې سره برابر، سپلی د سپلی سره برابر وي. دقسې به دا ګناهونه زما امت هم کوي. هغه دور کې اوس موږ یې دوکې، داکې، درو، ټګي، په خپل مذهبي مشرانو بد ویل، د مذهب د ځایونو بد ویل، دا زموږ عادت جوړ شوی. او لوی سبب یې څه شی دی؟ د الله نه غفلت. الهاکم التکاثر، مال دې ډېر شي، بچي دې ډېر شي، قوم دې ډېر شي، بنګلې دې ډېرې شي، ځمکې دې ډېرې شي، د الله نه غفلت. دغه غفلت کې موږ پراته یو. دی ټول بوتلل جناب او 1000 کسان قیدیان دی د عراق په جیل کې ور واچول. چې جیل کې واچول هغه دانیال علیه السلام دا ټول بني اسرائیل په دا جیل کې پې ګرځي، په دې بارکونو ګرځي. ما درته نه وی زما هم نه منله نو زم ځان سره برباد کړم.
او تاسو هم غرق شوئ. ښځې څه شوې لاړه، لوڼه څه شوې پته هم نه لګي، بچي څه شو پته هم نه لګي، کم دولت او ځمکې وی څه شو څه پته نه لګي. نه چا د بچي پته لګي او نه چا د ښځې پته لګي او نه د خدای د داسې حالت نه ساتي. هغه ښځې او بچي لوڼه کافرانو سره پراته دي، دی په جیل کې پراته دي، څه پته لګي چې لور کم کافر سره او ښځه د کم کافر سره او ښځه مړه ده او که جمدی ده او لور جمدی ده او که مړه ده او بچي څه شو زما هم نه منل. یاره غلطي شوې ده او به دا ورختېرې دي. اوس څوک وی اوس الله ته رجوع کوي، لوی رب ګورې بیا معافي کوي، اوس الله ته رجوع کوي، اوس وجاړی خدای پاک ته. نو په هغه جیل کې جړه شروع کړه. ګوره بیا دې خدای معاف کوي. عذاب او تکلیف چې کله هم راغی الله ته دې رجوع کړه نو الله بیا هم ګورې خوشحالېږي. په هغې خلکو عذاب راغی رجوع یې وکړه الله معاف کړل. موږ باندې عذاب رو رو شقوار روان دی، دا عذاب هغه قسطونه را باندې روان دي. اوس هم وخت دی که مسلمان الله ته رجوع کړه ممکن د الله رحم کړي. نو الله ته رجوع کړه، زاری وکړه، جلاګانې شروع کړې. اتفاق ته ګوره دانیال علیه السلام خو د خدای پیغمبر نو د جیل چې کم حاکمانو او کم داروغه د جیل او کم د جیل هغه پولیس والا دي د هغوی په زړه کې د هغه لږ اعتقاد پیدا شو. یاره دا سړی خو ډېر ښه سړی، ښه سړیتوب د اخلاقو نه معلومېږي، دا خو ډېر ښه اخلاق دي. خو موږ سره په جیل کې هېڅ قسمه دا جیلیان خو کله چې ډوډۍ چې کمه میلو شي جګړه هم کوي. هغه جیل داسې نو لکه زموږ د جیل چې A کلاس او B کلاس پکې، هغه جیل داسې نو چې پکې دي پکې لګېدلي، پکې کم ځای هغه جیل داسې نو چې ډوډۍ دې پکې ورته د هوټلو نه میلاوېږي، څه معمولي غوندې دال مال او څه قصې پسې او څه نوړی ډوډۍ به پکې میلاوېدله، داسې جیلونه نو. الله ته رجوع کړه، الله ته به ژړل. دعوت او تبلیغ سلسله مکمل په دا جیل کې جاري وساتله. د جیل د هغې حاکمانو په نظر کې چې دا خو نه جلسه کوي نه جلوس کوي نه التال کوي او زمونږ خدمت کوي په جیل کې دننه او د جیل صفایي پخپله کوي لګیا دي، ټټۍ پخپله صفا کوي. یاره دا خو ډېر نیکان خلک دی او دا مشر یې چې دی دانیال علیه السلام دا خو ډېر نیک سړی دی. نو د جیل داروغه او د جیل هغه مشرانو یې په جیل کې لږ ډېر قدر چې دا خدای ته وجړل او معافي د الله نه وغوښته نو الله رحم راغی. ښه درېره ښه د جیل نه مباسه. نو دغې بختنصر بادشاه یو خوب ولید، ډېر خطرناک خوب یې ولید. چې خوب یې ولیده سار راغی د خپل رعیت چې کوم کاهنان او نجومیانو زمونږ خو عالمان دي، هغوی خو عالمان نه خو بتپرست خلک دی، چې کوم کاهنان او نجومیان دي هغې یې راغونډ کړو. ما یو خوب لیدی او ډېر خطرناک خوب دی، داسې دی چې ما له خوب نه راځي وجود نه مې خولې بېږي. ما ته د هغه خوب تعبیر بیان وی صاحب خوب راته بیان که خوب دې څنګه لیدلی وی خوب مې میر دی، خوب نه دی یاد، خو هیبتناک مې لیدلی دی. هغې وی صاحب چې خوب ته مونږ ته بیان نه کړې نو مونږ تعبیر داسې وباسو، ته مونږ ته خوب بیان که نو مونږ به تعبیر وباسو، څه حصه پکې راته خیر دی بیان که نو مونږ به تعبیر وباسو. بادشاه وی خوب مې یېر دی، ما ته به خپل خوب هم یاده دی او تعبیر به وباسم او که درې ورځې کې دننه م راته دا خوب یاد نه که او تعبیر هم ونه سرمنده نه وباسم. ای بادشاه مونږ تا د خوب نه څه خبر ګوره زورور خواره زمانه کې شته که مونږ ستا د خوبه څه خبر ته خوب وایې مونږ به تعبیر وی تاسو باندې چې دا دومره پیسې زه لګوم او علم نجوم درته ښیم او تاسو کاهانت زده کوئ، کاهنان هم کړئ او سحر زده کوئ نو تاسو خو دعوې کوئ که نه چې مونږ ته د غیب علم سبا چې څه کېږي هغه مونږ درته ښایي. نو دا د غیب علم چې تاسو زده کړی دي ما ته زما خوب بیان کړئ که زما پیسې مه څه غر کې کړئ په ما اسې سکولونه او مدرسې جوړې کړي دي. دا کاهنان ګورې اوس هم دا د غیبو دعوې ماوې کوي. اخباراتو کې کله کله زه د اشتهارات ووینم نو خندام راشي او خپم شم. د مسلمان په دې حال لاله خفګان راشي. وی راشئ مونږ سره میلاو شئ انعامي بانډ نمبر یې درته ښایي. راځي که نه راځي؟ انعامي بانډ نمبر یې درته ښایي او امتحان د کامیابۍ هغه شیزونه درته ښایي. نو زمونږ خلک ناپوهه دی که لاړ شي پیسې میسې ته وایي او څه چل ول وسل وکړه لکه که هغه ته دومره پوهه وې چې تا ته انعامي بانډ ښایي چې کوم بانډ به راخېږي نو دغه بانډ ځان له ولې نه علي چې د کوڅې د ناستې نه خلاص شي. هغه به فوټپات ته پاسه غریب ناست دی پېښور کې ځان لره کوټې دوکانګې نیولې دی او ټولو چینم راکاږي نو ځان په غم اخته دی پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولې دي نو خو دغه بانډ نمبر دې ځان نه معلوم کړي روزي کروڑونو روپۍ به روزي غم نه به خلاص شي. او چې تا ته ستا بچې پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې ته پلوین او قریبې کې غم نه به خلاص شي. زه یو ځل پېښور کې روان وم دی بالا احساس هلته دا جادوګران دا دغه ناست دي دا مرغو مرغو والا دا کتابونه
زما یو مریض ته پوست لتلم تیز هم خیال مې نو زما دې پیسې ته یې ګوتې واچو هیله کار یې غورځولی بیا خدای دا سم چې مې وکتلو دا خدای والي دا سخا نسواري دی او دا زیل غاښونه یې نیولي او لاندې ناست دی او مرغۍ مرغۍ ورته ناستې دي ما ویل خدای ظالم اوس په دې فوټ پات را غورځولی وم خیر دی وی دلته راشي چې قسمت ته لټیک کړم الله اکبر ما یې زما قسمت الحمدلله ډېر مزېدار او ډېر زه د خدای نه په خپل قسمت خوشحال یم خپل ټیکه چې د ناستې نه خلاص شي دې مرغو نه خلاص شي ته د کور د خدای عبادت وکړو چې د بالغ ته ډډه ووایې په پوزه کې د خلقو د کې د پاسه زه بابا وایي مونږ څه پته وه دقه زموږ د خلقو کار څوک به هلته اخبار کې وایي ګارنټي کې سات ګارنټۍ سره بچې ورکو ګارنټۍ سره زوی ورکو الله اکبر ګارنټۍ زویه ګارنټي تا سره خو د خدای فیصله ده یهب لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور چاله لونه ورکوي چاله زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله هلکان جنکې دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما خدای وي د څوک شنډ جوړو نو چې خدای څوک د چا د شنډتوب فیصله کړي دا ګارنټۍ والا زوی ورکولی شي خدای چې د چا د لونو فیصله کړي دا ګارنټۍ والا به له زامن ورکړي نو موږ دومره ناپوهه یو د غیبو دعوې به خلک کوي موږ به زر ورځو نه ګورې پام کوو او دله پوهه ده که نه د ډېر علم کړی د غیب علم چا سره قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو آیت نه دی په سوونو آیتونو کې دي چې د غیب علم صرف الله سره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملاستو یو ماشومې تمبل و چې تمبل یې و نو په هغه تمبل کې یو ټکې ډک وي چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی وایي مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی حضور پاک وایي دا ټکې مه وایه مخکې چې د نورې کومې غزلې وي هغه وایه دا به پکې نه نور شعرونه وایه د غیب علم چا سره دی الله سره بنده سره نشته نو اوس هغه ورته وایي چې تاسو خو په ما یونیورسټۍ کالجونه جوړ کړي دي او تاسو دعوی کوئ چې زه کهانت زده کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوئ نو تاسو دعوی خو کوئ چې مونږ ته د غیب علم دی که نه زما خوب معلوم کېږي شا به ماله به خوب هم معلومه وی او د خوب تعبیر به معلومه وی او که معلوم نه که درې ورځې الټیمیټم نو درې ورځې دننه کې سرمنده نه وباسه نو جومیانو لاسونه رپېدل چې دا څه پیغام وورېده مونږ دغه د خوب نه څه خبر چې د څه خوب لیدلی او باسیانه خوب یې دې کې خبره خپاره شوه دا خبرې ډېرې زر خپرېږي زموږ د غریبانانو دا قصې چې وي دا دومره نه خپرېږي او د بادشاهانو چې مسلې پېښې شي دا زر خپرېږي تاسو وګورئ که نه هاي میمو سکینډل او بل سکینډل دنیا ته خبره جیل ته خبره ورسېده دانیال علیه السلام د جیل هغه داروغه زه ورغی وایي داسې کار دی تاسو بادشاه خوب لیدی دی او تعبیر غواړي او خوب هم غواړي وایي ما ته دا خوب هم معلوم دی او تعبیر هم ما ته معلوم دی او لاړ شه بادشاه ته دې ووایه چې دغسې جیل کې یو سړی دی او هغه ته ستا خوب هم معلوم دی او ستا د خوب تعبیر هم معلوم دی او دې کې داروغه ته وایي ستا هم خیر دی او زما هم پکې خیر دی وایي ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بیلې ولګي درجه به دې اوچته شي نمبرې به دې زیاتې شي ترقي به درته میلاو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وځم دا ملګري د جیل نه وباسم او د جیل داروغه وایي چې ګورې زمونږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې د ورشم او نه راته خوب معلومي او نه راته تعبیر معلومي نو مونږ پې بېغمه نه کوي مونږ له کارونه ګورې او وایي نه که نه به زه دعوې سره درته وایم چې ما ته خوب هر څه معلوم دي خو ته ورته ووایه دا داروغه لاړ بخت نصر ته وایي چې دغسې ما سره جیل کې سب یو قیدي دی او ډېر ښه سړی دی او ټول صفتونه یې وکړ هغه قیدیانو کې دی چې هغه د شام نه موږ راوستي دي ډېر نیکان خلک او ډېر عبادت ګزار دی دا مخې رڼا کوي او هغه دا دعوت کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ماته معلوم دی او تعبیر یې ماته معلوم دی وایي شا به فورا یې راول خشته جامې ورته واچوه جیل نه وباسه ښکلې جامې ورته واچوه حاضر د جیل هغه داروغه راغی او دانیال علیه السلام ډېر ښکلې مزېداره جوړه وه یې ورته واچوه ویې راځه ستا خو کار وشو بادشاه له دې چې لاړ بخت نصر په خپل تخت ناست دی ورغې سلام یې ورته داروغه ورسره دی نو دی بار اوچت کو په تخت کې وي زما خوب تا ته معلوم دی ما ته زما خوب ویلی شوی یو څه او تعبیر به یې مو وی وی ښه دلته راځه په تخت کې او چې څومره کاهنان او نجومیان او دا خلک ناست دي وزیران دا هم په دربار کې ناست بادشاه ورته ویل اول د نه یو تپوس کو وی زما د دربار خو دا طریقه ده چې څوک دلته راشي ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولې ونه زما تعظیم دی ولې ونه اوس که دانیال علیه السلام ورته دا وایي ګوره پیغمبر ګوره عقلمنه وي
پیغمبر نه خدای عقل ورکړي کا وته دا و چې نه صاحب ته پیغمبر یم پیغمبران خو چاته سجدې نه کوي که دا ورته وایي چې ما ته خپل خدای ویلی دي دا خو ګناه ده نو ممکن ده چې سزا وله ورکړي هغه جذباتي بادشاه د دوی دشمن و او ورته څه وایي وی صاحب زما یو مالک دی دا دانیال علیه السلام زما یو مالک دی او زه ورته رب یم ته چې څنګه خپله ورته رب وی هغه مالک هغې رب ماله ستا د دې خوب پویه را کړې نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا نقصان او زما نقصان وی زما څه نقصان دی او ستا څه نقصان وی زما دا نقصان و چې ما له د دې خوب پویه را کړې ده چې دا کوم خوب تا ته اوس بیانوم د دې علم یې را کړی نو که ما د هغې مالک ما ته دا ویلي دي چې ته به ګورې سجده بل چا ته نه کوې صرف ما ته به کوې نو که ما اوس تا ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم ویلی نو زما هم تاوان شو ستا هم تاوان شو که نه چې د خوب علم رانه لاړ نو ته به دقسې ناست دی او څوک د خوب بل څوک نه شي ویلی یاره وی ته خو ډېر هوښیار وی زه د خپل اور عبادت کوم خو چې مخامخ ورته ناست یم نو سر ورته ښکته کوم او چې دې خوا چم نو بیا پرې پروا نه ساتم خپل کار به کوم او ګوره ستا مالک چې دی هغه ته نینې او بیا هم ته دونه قدر کې بیا هم ته دومره لحاظ کې ته خو ډېر ښه سړی یې وی ښه اوس ووایه زما خوب څنګه دی ما څه خوب لیدلی دی ما نه خو یې وی صاحب تا داسې خوب ولید چې یو بوت و په دې ځمکه باندې ودرېد او ورو ورو دا بوت غټېده 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 او اسمان ته ورسېد او بیا د دې بوت دا یو لاس مشرق ته ورسېد او دا بل لاس یې مغرب ته ورسېد او دا بوت سر د سرو زرو سر او سینې د سپینو زرو ده او دا خېټه د تانبې ده او دا پتونانې د پیتلو او د کونډو نه لاندې د خپې د اوسپنو او دا لاندې د پنجې د خټو او ته ورته حیران ګورې چې خدایه دا لا څنګه بوت دی او هر اندام یې خپل چمک وایي سر یې د سرو زرو چمک وایي سینې د سپینو زرو پړق وایي خېټه یې د تانبې پړق وایي رونونه یې د پیتلو پړق وایي او لاندې خپې د اوسپنې چمک وایي او لاندې خپې په خټو کې نو ته حیران یې چې دا نقش و نگار والا خشته بوت دا دومره غټ بوت او دا لاس هغه سره سپین تانبه پیتل اوسپنه ټول ویلي شو یو وجود دی جوړ مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان نه وه اوس ټول ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو او هغه کاڼې کټېده د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه کاڼې دي وایي په دې سوچ کې وي چې راویښ شو خوب مې تا ما چې څه وایي دقسې دي لیدلې چې تم کټه کې الله مهرباني وکړه ما درته وکړه وایي څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووایي د دې خوب تا چې څه لیدلی دی وایي چې ما سپین لیدې پوره ټک په ټک چې راته دقسې څه وایي هیې رو رایاد وکړه اوس یې تعبیر راته اوس به ته وایې چې یاره د غیب علم ما سوا د الله نه بل کوي دا دانیال علیه السلام د دې خوب نو پیغمبر هم ونیسته دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښایي بعضې ورته نه ښایي لکه د به د هغې مثال درکړه معجزه څه ته وایي حضور پاک مبارک دا معجزه وه چې په خوراک کې په برکت پیدا کړي د دریو کسانو خوراک کله 300 کسانو خوړل دونه برکت ته وکړي لیکن کله کله اور وزنار دی او په خېټه کاڼ معجزه د انسان د پیغمبر په اختیار کې دي هغه د الله په خوښه ده چې الله کله وغواړي نو معجزه ښکاره کړي او چې الله کله نه غواړي نو نه ښکاره کړي کله اوروځې نار دی ډوډۍ نشته او کله د 2 کسانو د 3 کسانو د یو جامپیو نه 300 کسان مړېږي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه ده چا په اختیار کې الله چې الله کله وغواړي صادره کړي چې ویې نه غواړي نه صادره او علم د عالم په خپل اختیار کې لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی نو د شپې هم پنچر لګولی شم او د ورځې هم لګولی شم او سهار هم لګولی شم او ماښام هم لګولی شم هغه زما چې تر څو مې لاس لیکي نو دا علم زما شته نو دا پیغمبر که دا خبر ورکه نو دا د معجزې په بنیاد پیغمبر نه خو معجزه الله ورته زړه کې واچول هغه خبرې ورکړه دا معجزه ده داسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشنګویۍ ورکړې دي سبا به داسې کېږي بلوز به داسې کېږي خو د معجزې په بنیاد کله چې خدای وغواړي نو دا خبر ورکړي کله چې خدای ونه غواړي نو نه یې ورکوي بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې و د حضور پاک سره او د هغې نامې روغ شو خلک ورپسې ګرځېدل
عمل نه پیدا کړ د مانځه وخت اوبه نشته خلک راغلل حضرت ابوبکر ته وی دا ګوره د عایشې ستا د لور د لاسه خلک په لوی مصیبت کې پراته دي دې عمل روک کړی دی او خلک اوس عمل پسې ګرځي او نبي علیه السلام د هغې په طلب کې صحابه ګرځئ او اوبه نشته اوس به څه کېږي نو ابوبکر راغی عایشه صدیقه به دې ځای کې والی او نبي علیه السلام د هغې په پتون سر یې ودو او وی زړقېدې نه شم کلقم خو نبي علیه السلام راویښېږي وی تا ستا د لاسه خلک ایثار دي اوبه نشته نو بیا خو خدای د تیمم آیت نازل کړ چې اوبه نی تیمم به وهې لیکن عمل پسې ګرځېدل عمل نشته چې اوښې پاس او د اوښ لاندې عمل نبی علیہ السلام ته پته نه لګېده چې د اوښ لاندې عمل پروت دی خلک ورپسې ګرځي ولې دغې وخت کې خدای پاک ورته دا علم ورنکړه بل وخت کې ورله خدای دا علم ورکوي نو کله چې وغواړي الله نبی علیہ السلام ته لکونو اربونو څیزونو علمونه ورکړي د مستقبل د رستو زمانې خدا د معجزې په بنیاد معجزه د الله په اختیار کې چې وغواړي خبر ورکړي چې ونه غواړي نو خبر نه ورکوي او که د غیب علم نو بیا خو په هر څه به خبردار و هر وخت کې به خبردار نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان کړ بادشاه بخت نصر پوه شو خو دا خو واقعي پوه سړی دی زما خو وی شابه تعبیر یې راته ووایه وی دا تا چې کوم بت ولیده دا د دنیا قومونه دي د بت په شکل تا ته خدای پاک وښود دا سر د سرو زرو سر کې تا د بت ولید دا ستا عراقي قوم دی په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن دا ستا قوم او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی ستا قوم د سر حیثیت دی لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري سپر طاقت یې ته بیا ورپسې دا سینه چې ده دا بل قوم دی دا ستا نه لاندې ستا نه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي دا به څوکي دا به ترکیانې د هغوی دغه شکل دی ورپسې لاندې بیا تانبه ده دا د سرو خلکو د سور قوم نشان دی دې نه پس پر هغه خلک سپر طاقت جوړېږي د هغې بادشاهي به راځي او بیا لاندې پتونان د پیتلو دي زیړ قوم چې کم مخونه زیړ دي په دنیا کې د هغې حکومت به راځي هغه سپر طاقت دی او بیا لاندې د خپې تورې دي د تورو خلکو لکه د نایجیریا والا د سودان والا حبشې والا د دې خلکو دا به سپر طاقت دي د هغې بادشاهي به راځي او لاندې دا چې کومې پنجې د خټو دي نو بیا به اخره کې د ښځو حکومت راځي ښځه به بادشاهي او کمزوري حکومت به وي هغې ته اشارت دی او چې دا کم کاڼې په سر را پرېوته او دا قومونه او طاقتونه یې دړې وړې کړل دا د آخرې زمانې د پیغمبر مثال دی دا ټول قومونه او طاقتونه به یو شان کې راغونډېږي هغې کې به بیا د تور او سپین تمیز نه اوس خو ته وایې زما قوم سور قوم دی د دې بادشاهي ده د امریکا کې یو زمانه کې همدغسې وه د تور او د سپینو منځ کې جنګ سپینو به یې مونږ غوره او تورو به یې مونږ غوره اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وي زما قوم او بل وي زما قوم دا قومیت صرف د معرفت دپاره دی نو نبی علیہ السلام مبارک مثال د کاڼي دی چې راشي دا د دنیا دا ټول قومونه او دا تهذیبونه دا به ختم کي دا به یو شان شي او د دې بت په ځای به د نبی علیہ السلام دا سلطنت او د هغې حکومت او د هغې خلافت او دور دنیا به ډکه شي دا یې د خوب مثال همدقسې وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږي نو ټول قومیت او د قوم فخرونه دی ختم کړل اعلان یې وکړه د عرفات په میدان کې وی خبردار ای خلکه وی د قومیت او د مال دولت په بنیاد لویي دا نن زما د خپو لاندې پرته که فضیلت حاصل ته انسان ته نو په تقوا په پرهیزګارۍ حاصل لا فخر لعربي على لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى دا عربي په عجمي او دا عجمي په عربي ایس فضیلت نشته دا تور په سپین او د سپین په تور ایس فضیلت نشته که فضیلت او بهتري د هغه په تقوا چې څوک د الله نه زیات پرهیز کوي یریږي او په زړه کې تقوا پرته ده دا خدای په نزد د لوی درجې خاوند دی بلال حبشي دی ولې تک تور دی دنه تور او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کلم ز جنت ته تلیم کلما لفظ ګوري په حدیث نو ما بلال استاد پیزار قدم خپل ځان نه مخکې اورېدل ګردي پزمکا او د پیزار قدم د نبی علیہ السلام نه مخکې روان زموږ د طالبان دلته سوال کوي وی دی خو خادم دی خادم پرستو روان دا د نبی علیہ السلام نه مخکې شو چې आवाज مخکې د پیزار اورېدل کی
وینا خادمان دو قسمه یو هغه چې هغه د بادشاه نه مخکې روان دي لار ورته برابر میدان ورته صفا کوي دا هغه خادم دی نو خدای څونه بهتري ولا ورکړه د حضور پاک مؤذن او بانګ ویونکي او یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمایي مسکي او خندل به اوسه خوش طبیب یې کول صحابه سره خوش طبیعت یې کړي وی بلال ستاره جنت خزه مالی دی او دې صاحب څنګه دی دی یو جنت کې روانو یو اعلی محل دا محل په خوا کې یو خشته ولاوه او په هغې یو ښځه او دس مخ یې نو چې په مخ به اوبه واچولې نو هغه به اوبه به واپس داسې پرېوتې لکه دا ملغلرې چې لاندې غورځېږي نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا محل د چا او دا ښځه څوک ده نو هغه جبریل علیه السلام یې پخپله ترې تپوس وکړه نو ما د هغې نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او ته څوک یې وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا د هغه محل او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې تېروم اړوم راغلم دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل هم لیدلی هغه ته یې ستا محل مې هم لیدلی او زړه مې وشو عمره چې ستا دې محل ته ورننوځم خو بیا ستا غیرت را مخکې ته ډېر غیرتي هسې نه غوسه دله در نه شي حضرت عمر اجعل الابکا غارو یا رسول الله زه په تا غیرت کوم چې ته ورننوتې وې خو زما دپاره به دا ډېر لوی فخر او برکت نو ابو لهب تک سپین خشته ښکلی ابو جهل د قوم سردار عتبه امیه د قوم سرداران تقوا پکې نشته ایمان پکې نشته جهنم خشار او بلال تک تو صہیب او دارنګې دا سلمان او دا خباب دا غلامان لیکن تقوا پکې ده نو د جنت سرداران دي نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کر دا په هندوانو کې شته دا چوت قوم دی او دا فلان کې قوم دی او دا فلان کې قوم دا قوم به بادشاہي کوي او دا به بادشاہي نه کوي نه دا پکې نشته اسلام د رنګ نسل د قوم تفریقه مکمل ختمه کړه د فرق دی او بهتري ده هغه په ایمان په اسلام او په تقوا نو جناب دا وی د نبی علیہ السلام مثال نو بخت نصر څه چلو بخت نصر هغه ته وایه اوس به داسې مهرباني به وکړې چې ته به زما وزیر دانیال علیه السلام دی تعالی خو خدای ډېر پوهې درکړی او ډېر عقل یې دله درکړی ته ما نه به لبار کېږې نه ما سره به ته وزیر او نور مطالبه وی زما قوم جیل کې پراته دی وی دا به عزت سره خلاص کړم بلکل عزت سره او زما د قوم لونه او زما د قوم خویندې هغه ستا د سپایانو د فوج په غلامۍ کې دي وی بلکل به خلاصې وي دا به راخلاصې کړم ستاسو بچي به هم آزاد کړم او د چا چې کوم بچی دی هغه د ادیبوزي او د چا کومه ښځه ده او ته به ما سره وزیر وی نه صاحب زما بله مطالبه ده زه به ستا د سلطنت لاندې وخت تېروم خو ما به خپل شام بیت المقدس ته لیږم چې د خپل علاقه آباده کړم ډېره ښه همغه شام یې واپس وله ورکړه هغه بیت المقدس واپس وله ورکړه هغه ښځې بچي لونه چې کوم غلامانو په عزت ورته واپس میلو شو خو سزا خو یې وسکله که نه الله سزا ورکړه خو چې بیا الله ته جړو فریاد وکړه انابت الله راغی الله ته جړو فریاد وشو نو الله بیا معافي وکړه وروڼو دغه دور روان دی ګوره د خدای د عذابونو مختلف شکلونه په موږ د پاسه را روان دا ګراني ده او دا بیماري ده او دا ماشې دی او دا فلانکې وایرس دی او ډینګي وایرس دی او دا فلانکې دی او فلانکې دی او فلانکې دی دا ټینشن موږ د دماغو کې جوړ دی دا سوچ او غلط فکرونه سوچونه زموږ په دماغو کې پراته دي دا موږ د خدای نه لرې یو خفه کې یو صرف موبایل باندې چې څومره ګناه کېږي په موبایل یقین کوه کل سل کاله مخکې په سینما کې په بربنډو فلمونو دونه ګناه کېده سینما ته به یو لس شل کسان تلل دونه به نه تلل د کلي نه به یو دوه کسه لاړل او یو فلم به یې مثلا وکتل سینما کې به یو 500 کسان ناستو فلم به یې وکتل لږ کسان به تلل بېدینه کسان به هر سړی به نه تلل او راشه نن وګوره موبایل کې یو کارډ واچي څه ورته وایي هغه شي ته میموري کارډ پکې ور واچي او په سوونو بربند فلمونه در سره په بلستان کې پراته بچی نه ته خبره سره په بلستان کې پټ کړي ته خو یې زه مو دیم او بچی مې مو ده او هغه بربند فلمونه ګوري خځې ګوري جنکې ګوري الکانې ګوري نو په دې دومره لویه ګناه به د خدای غصه په جوش کې راځي که به نه راځي موږ وایو ګراني شوه
بجلی نشتا او بیماری شو کینسر شو پلان کی بیماری ورپسې نورې بیا روانې د خدای نه موږ لرې یو یو موبایل باندې څومره یو کمپیوټر مهرباني وکړه د بچو د کمپیوټر هغه څیزونه وګوره چې کوم کې هغه څه ورته وایي محفوظ کوي څه ورته وایي شی فولډر وګوره چې هغې کې هغه څه محفوظ کړي دي څه پې ګوري زما بچي انټرنیټ لګولی دی او زما بچي انټرنیټ لګولی دی او په هغې باندې پلانکی یونیورسټۍ کتابونه ګوري سټډي کوي او زما بچي انټرنیټ لګولی دی د پلانکی کالج او د پلانکي د دنیا پې ګوري او نوې تجربات پې کوي تجربې مجربې نشته دننه ځان خبر کا څه پې ګوري موږ ته خلک الوی که نه موږ خبرېږو مولیان هر څه نه خبرېږي دننه وګوره چې ستا بچي په کمپیوټر څه ګوري تا ته په څه باندې کمپیوټر هغه پته اخیستی دی او تا باندې انټرنیټ په څه بنیاد لګولی دی او کوي پې څه دننه هغه شی وګوره که نه هغه لګوندی او اوس هلکان هم په الف لام دي هغې پکې هغه دغه نمبر یې خپلې ورکړي د خبر شوی یم چې بل څوک یې ګوري نه کوډ یې ورکړي دا د جلا مقام ای د پیغمبر امتیه ای د ښکلي پیغمبر امتیه ای د لوی الله د ښکلي خدای خشته بنده په کوم طرف روان د خدای باغي شو د پیغمبر باغي شوې د قرآن باغي شوې دا دومره تکالیف چې زموږ پیغمبر علیه السلام او صحابو تېرول دی څه دې لپاره تېرول چې تا نه به دا مسلمان جوړېږي هغه دوکه او ټګي په خپل ځای دا شی به نه جوړېږي نن جنکۍ لکان ټول یو شان دی په دوکانونو کې ځای په ځای به یو شی وړه په 15 روپۍ ورکوه او د دنیا فلمونه درته اچوي او د دنیا پر بڼتوب به پې ګوري ته د خدای نه یېرېږي د خدای د قهر نه ته بلکل نه یېرېږي دا سیلاب نه دی عبرت وانه غشته زلزلې نه د عبرت وانه غشته د ګرانو نه د عبرت وانه غشته ملا درته خبرې کوي در باندې بوج تبلیغ والا غریبانان درته لګیا دي در باندې بوج خدای له دلته کې بلی مړ هر وخت لګیا دي صاحب اړې را وګونه را لستړې کړل دغه شی چې د وخت نیولې د پاغې نه ستړې کړي دا موږ دق الهاکم التکاثر الله دا خو دنیا سزا وي د مال ډېروالي د بچو ډېروالي غافله کړی حتی زرتم المقابر اے دنیا کې به هر څه تېر شي خو مقبرې له به ځای که به نه قبرونو ملاقات به نو بیا به هلته سي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون پوه به شی وایي نور تفصیل درته نه وایي خبر به شی کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم دوزخ به راته ښکاره شي ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تپوس به درنه کېږي دا مال مې دې درکړی دا ځواني مې دې درکړې وه دا سترګې دې درکړې ته په زناکارۍ ته ګورې دا غوږونه مې دې درکړي ته په ډمتوب اورې دا خوله مې دې درکړې چې ته په کنځل کې دا په خدای څومره یاد کړه په دې سترګو دې الله ته او د الله کائناتو نه څونه عبرت واخلې او په دې غوږونو دې د خدای ذکر او د الله دین څومره واورې هغه د بني اسرائیلو قصه ده حذو النعل بالنعل څنګه چې سپلی د سپلی برابر اصل د حضور پاک مبارک پیشنګویي ده چې بني اسرائیلو کې مور سره چا علانیتن ښکاره زنا کړې وي زما امت کې هغه خلک پیدا شي چې خپلې مور سره به دغسې کوي دا به کېږي خو خدای دې موږ د عذاب نه وساتي وروڼو بس یو خبره درته الله ته رجوع کړئ زما خو وروڼه یې دومره محبت سره ما له راځئ مانځله د لرې لرې ځای نه نو زما پېرزونه ده چې تاسو ته ووایي ځکه روړ چې روړ ته څنګه وایي یو دا مهرباني کوئ الله یاد ساتئ الله ذکر کوئ استغفار ډېر وایئ استغفر الله استغفر الله استغفر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی زه روزانه 100 کرته استغفار او بل روایت کې راځي وی 100 نه زیات استغفار وي روزانه نبی علیہ السلام فرمائی استغفار کې څوک وایي ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وی نبی علیہ السلام ته الله وی تر څو ته موجود دې په خلق عذاب نه نور دا عذاب د پاره ستا وجود دی فاده او ستانه پس چې استغفار وي عذاب به نه راوړي استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب یا استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه کدانی و استغفر الله استغفر الله استغفر دا یو ټکی خو ته یاد دی دا ډېر وایي دویم تلاوت د قرآن شریف کوي ذکر اسکار کوي نیکانو خلق سره عالمانو سره خپل تعلق پیدا کړي او د دین په خبرو مه تنګېږي که مقبره کې وي که په جنازه کې وي که په صلح کې وي که جمعه کې وي که اختر کې وي که تبلیغ والا حضرات چې څوک د دین خبره درته کوي غور سره اوره دا ووایه چې دا زما د خدای خبرې د انسان په ژبه چلېږي
زما د پیغمبر خبرې د انسان په ژبه چلېږي زما د فایدې خبرې په هغې مه تنګېږه ګورې د خدای غضب له به دعوت ورکړي الله وایي ښځه ما په خبره ته تنګېږي په قهر به شي درته خدای پاک الله ته انابت الله ته رجوع خدای یادول دا د عذاب تمبه ده په دې به د نه خدای عذاب تمبه رب العالمین دې مونږ د عذابونو نه وساتي یا الله مونږ د عذابونو نه وساتي خدای زمونږ په زړه کې ستا طرف ته انابت او رجوع پیدا کړي الله زمونږ په زړه کې ستا د بخنې ستا نه د بخنې خدایا توفیق پیدا کړي خدای زمونږ په ژبه استغفار او ستا ذکر جاري الله مونږ ډېر ګناهګار یو خدای مونږ ډېر ګناهګار یو الله سونو د خپو د سترګو د خولې هر قسمه ګناه کړ پروردګاره ته ته ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله مونږ کمزور یو خدای د نبي علیه السلام ټول امت نیکۍ طرف ته راوړي خدای د دنیا هم زمونږ فراخه رزق د حلالو نصیب کړي او د آخرت د سختو نه مو ساتي او دنیا هم د آخرت د ګټې ذریعه وګرځي رب العالمین چې څومره مشران وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب یا دلی وایي چې زموږ د جومات کې واقعي جومات کې زموږ بعضې دوستان دي او ډېر د زړه د اخلاص نه تعاون کوي هغوی ته هم دعا کوي ورور د فایض احمد هم پکې ډېر کوشش کوي چې څوک د جومات سره د مال د بدن مخکې نه تر اوسه پورې چا سره تعاون کړي الله دې ولې د دنیا او آخرت اجرونو برکت ورکړي نیازري ته هم دعا کوي زموږ د جومات ډېر خدمت کوي الله دې بچول او د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي الله که څوک مریضان دي په دې مجلس کې په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري نصیب کړي او د هغې د مخالفت او د سنتو د خلاف هم الله په امن کې وساتي اخر وخت کې پخپلې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله ذکر حمد صفتنا بیان مات قدرتنا رب استاشنا یانا مات قدرتنا رب استاشنا یانا ارشد ذکر حمد صفتنا بیان مات قدرتنا رب استاشنا یانا مات قدرتنا رب استاشنا یانا ستاد قدرتنا خدمت پکې ښکاري ستاد قدرتنا خدمت پکې ښکاري قدم په قدم ستاد وحدت چغې په هر لاري قدم په قدم ستاد وحدت چغې په هر لاري